قرآن ورته مخې ته ایښی او قرآن ته یې سپېړه ورکړې ده چې تا د دې قرآن دپاره بچي پرېښودل، دې قرآن دپاره د قوم پرېښوده، دې قرآن دپاره د مور او پلار پرېښودل، اوس چې دا قرآن زما نه بچ شي زه دې لرګم. بس غر دی ووایه، صفای ووایه، دغه کوچیان در باندې حکومت وکړو ته ویې نه کړ. دا د قیامت علامات دي. شکایت کوونکی انسان د الله جل جلاله کور د قیامت علاماتو کې دا نه دی چې مجیان مالدار کړي. د قیامت علاماتو کې دا راځي چې باندو والا خلک به مالدار کوچیان او تا په دې مسجد کې ایغ نیغ لکه موږی خښ کړی. موږ موریان ساتو نهار، منګه علما ساتو موږي، منګه علما ساتو محتاجه، او بیا دې نه تمې له ډېرې لویې لویې خبرې کوو. دا همغه کار دی د خورې سابه او باد د غوښې اچوي. ګلنبي ماما مخ شوی وایي نه که نه بیا تاسو خلکو ته وایئ چې امام دلته راغی، زمونږ امام شو مست شو، زه د اول نه مست راغلی. نسواران چې دي که نه په روژه کې کوم سړی چې مخالف دي څوک وګوري او دوه کال درې ثواب دپاره